مسلمان چاته ویل کیږي؟ هر مسلمان باید تر ټولو د مخه په دې پوه شي چې مسلمان چاته ویل کیږي او د مسلمان معنا او مطلب څه دی. دا وخت په نړۍ کې د ځمکې په سر په دویمه درجه کې تر ټولو ستر مذهب اسلام دی او په دویمه درجه کې تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی. په نړۍ کې دا مهال 1.8 میلیارد مسلمانان ژوند کوي. یوازې په هندوستان کې د مسلمانانو شمیر تر 1.5 میلیونه اوښتی. په نړۍ کې 50 اسلامي هیوادونه دي چې هلته مسلمانان ژوند کوي. د نفوس په لحاظ د مسلمانانو تر ټولو ستر هیواد اندونیشیا دی چیرې چې 211 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. که یو انسان په دې نه پوهیږي چې انسانیت څه شی دی، د انسان او حیوان ترمنځ توپیر په څه کې دی، نو هغه به بیا د څارویو او حیواناتو په څیر حرکتونه شروع کړي او د خپل انسانیت درناوی او قدر به ونه کړي. په همدې توګه که یو چاته څرګند نه وي چې د مسلمان کېدلو معنا څه ده، په مسلمان او نامسلمان کې څه توپیر او فرق دی، نو هغه به د نامسلمانو په شان حرکتونه شروع کړي او د مسلمانۍ درناوی او قدر به ونه کړي. لکه چینایي وګړي، چینایان هر رنګه غوښه خوري، هغه په اسلام کې حرامه هم وي. او په چین کې د غوښو په نرخونو کې تر ټولو ګران بیه غوښه د مار غوښه ده، په داسې حال کې چې مسلمانان یې بیا هیڅکله نه خوري. د دې ترڅنګ د خنزیر غوښه چې په اسلام کې حرامه ده او په قرآن کې 4 ځلې مسلمانان د دې غوښې د خوړلو څخه منع کړل شوي، خو کفار بیا دا غوښه ډیره په مینه سره خوري ځکه دوی قرآن او اسلام نه مني. په داسې حال کې چې د نړۍ وتلو ساینسپوهانو هم دا غوښه د انسانانو لپاره د ضرر وړ بللې. که څه هم د ځینو انسانانو په جسم کې ګڼ شمیر چینجیان موجود وي. په دغو چینجیانو کې یو قسم چینجی چې ټیپوام ورته ویل کیږي او دا چینجی د انسانانو لپاره سخت خطرناک دی. دا چینجی د انسان په کولمو کې ژوند کوي او همدلته هګۍ اچوي چې بعض اوقات دغه هګۍ په وینه کې ګډې شي او دماغ یا زړه ته ولاړې شي، کوم چې وروسته بیا د لیونتوب او یا د زړه د حملې سبب ګرځي. دا ټیپوام د خنزیر په غوښه کې په زیات شمیر کې موجود وي او هم هلته هګۍ پکې اچوي. کله چې انسان د خنزیر غوښه وخوري نو په غوښه کې موجود د ټیپوام چینجي هګۍ د انسان نس ته انتقالیږي، کوم چې وروسته بیا د انسان د مرګ سبب ګرځي. دا هګۍ د خنزیر په غوښه کې دننه موجود وي او بیا د مایکروسکوپ په سترګو نه لیدل کیږي. د خنزیر غوښه نور هم ګڼ شمیر زیانونه لري او همدا لامل دی چې اسلام موږ د خنزیر د غوښې د خوړلو څخه منع کړي یو. باید هر مسلمان او د هر مسلمان کوچنی او ماشومان په دې پوه شي چې زه ځان ته ولې مسلمان وایم او د اسلام په قبلولو سره باید په انسان کې کوم بدلونونه راشي او کوم مسؤلیتونه باید په غاړه واخیستل شي او د اسلام حدود او پولې کومې دي چې د هغې په منع کې په پاتې کېدلو سره انسان مسلمان بلل کیږي او د هغه څخه د باندې په قدم ایښودلو سره انسان د اسلام څخه وځي. د اسلام معنا د اسلام معنا د الله تعالی اطاعت او پیروي کول دی او خپل ځان الله تعالی ته سپارل دي. د الله پاک په وړاندې د خپل خوښي او ازادي څخه تیریدل دي او څوک چې خپل ټول معاملات الله پاک ته وسپاري هم هغه مسلمان. الله ته سپارل یعنی الله پاک چې د خپل کتاب او رسول په وسیله سره استولي هغه منل او په هغه کې هیڅ مخکې او وروستوالی نه کول. د دې په خلاف کوم څوک چې د قرآن او نبی سنتونو پروا نه ساتي بلکې د شیطان خبره مني او یا چې په دنیا کې کوم دودونه او رواجونه دي په هغه لار روان وي او د قرآن او رسول احکاماتو ته غوږ نه نیسي، داسې انسانان هیڅکله مسلمانان کېدای نشي. محترمو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ. مینه او مننه.